احترام بقیت السلف ولی ابن ولی سید ابن سید عالم ابن عالم حضرت سیدنا حضرت قبلہ سید مصطفیٰ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر مشایخ عظام لری او نزدینا راغلی درن رب کریم جل جلالہ دی ددی بابرکت محفل او د حق عظیم تر او ددی مبارک میاشت پتوفیل رب کریم دی دخبل او د ربوبیت پتوفیل باندے کی نواشہ سے مبارک ساجیبہ انداز دے او دا دی خپل ځان له انفرادی انداز دے امتیازی انداز دے چې دی د ربیع الاول شریف پروگرام داغه اعلان یا د جہان تاجدار حرم محفل جوڑولو دا پاردی اول زید اللہ جل جلالہ دا محبوب پا دربار کی سلامی کئی نپو ایگم شی دا حضور مبارک دی سر سمر محبت تے او ہر انسان پخپلو بچوں مینوی بیا دا بچی خواہ دا شی دا خپل پلار پزان نماتا دا تبلیغ نصاب کی دا علامہ محمد زکریہ سے بغا حدیث مبارک اغرا نقل کرے دے فضائل ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کہ تاسو کہ خلق دا تلیونی ہوئی بل حدیث مبارک کی عقائد و جہان فرمائی چھے تاسو دا سے ذکر کئی چھے منافقین دا تریاکار ہوئی دے دو احادیث بانکہ تاسو اللہ غورو کئی نکت نشوی تماشا بذکر اسکار کی دغ مقام تزان رسول پکار دی بعضی ملگری دا دینا دا سے لغن تی الرجی وی چھے پا دی ذکر اسکار کے دا رقص دا کم دینا راغے دا وجد پکی دا کم دینا راغے نہ الہ العالمین جل جلالہ دا دی وضاحت کر شکل زما بندگانو تا زما ذکر کی گو دا قرآن مجید تلاوت و تکی گنو پدوی غلبا دا وجد او دا دی پا بدن باندے وقت ذک کی گی خطبات دار العلوم قاری محمد طیب صاحب لکلے دے آگے کی دا آگے دو دیو ولی کامل تذکرہ شوید نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نظام الدین دا ذکر حلقہ لگولی وا سروار کانے دا مدینی منوری جانان دا ذکر مبارک دیر احادیث مبارک راخستی دی
मिशका शरीफ हदीस मुबारक दे द मदीनी मुनव्वरी जानान फरमाई चे मौला करीम जल्ल जलालहू फरमाई चिकल जमा बंद जमा जिक्र जाल लगई तन्हाई की कई जिंदा बंद प तन्हाई की यादों न मौला करीम खुदे तन्हा फरमाई कलच जमादा बंद जमा जिक्र पहल की कई प दोस्तानों की पगणश में डल की कई लसिया जमशो जमा जिक्र जमा बंद पदग मजलिस की कई मौला करीम फरमाई जो जान गिर चा पेर फर अल्लाह यादई पदी वड़खुल बांदी मौला करीम नजाश मौला दला मकाना बागजात बानी याद चगजात डिर लुई दे आको मौला द मदीनी मुनव्वरी जानान फरमाई ए जमा सहाबा किराम कल चितासु द जन्नत पर बागीचो तेरी गई तासु दहा की कल चितासु द जन्नत पर बागीचो तेरे गई न द जन्नत पर बागीचो के वसरई सहाबा किराम अर्ज की या रसूल अल्लाह दुनिया किम त जन्नत बागीची शा मुनव्वरी जानान फरमाई कमरे चिदा अल्लाह बंदगान राजमवी और कमरे दा अल्लाह बंदगान दा अल्लाह जिक्र कई नो द जाकिरी नो दा हल्की चिकनी दी दा द जन्नत बागीची दी दी हल्को ताकैदू जिहान द जन्नत बागीची वैली दी न द जन्नत पर बागीचे की निंदवानु सीगी न काफिरानु सीगी न मुनाफिकीनु सीगी लगा जी पावी खु जन्नत हराम दे दल तद सरवर कने न शिकान नास्त कई सरवर कने द मदीनी मुनव्वरी जानान मस्जिद नबवी ला तशरीफ रोड़लो मस्जिद नबवी ले तशरीफ रोड़ो द्वजे के खलक नास्तु साहबा किराम दो टुलगों के नास्तु पयौ टुलगी की दर्स व तदरीस रवानो द इल्म बहस रवानो सहाबा किराम नास्तु द अल्लाह जिक्र को अल्लाह 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 सरवर कौने द मदीनी मुनव्वरी जानान फरमाए दादवाड़ डली डीरी बेहतरीन दी लोशान वालदी लेकिन द मदीनी मुनव्वरी जाना तशरीफ योड़ो द जाकिरीन पे हल्का के की नास्तलो सरवर कौने द मदीनी मुनव्वरी जाना द जाकिरीन सर तशरीफ की खोद लो दे वजिला निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह दखल जाकिरीन हल्का लगा वलिवा और पदे की द अल्लाह जल्ल जलालहू जिक्र शोरोश नो दी जिक्र की खपल गर्मी
راغی ولی کامل ته وای چې د الله په دې ذکر کې چې دا تاسو کوم د الله ذکر کوئ په دې کې تاسو څه ګرمي محسوس کوئ څه ګرمایش په سینه کې محسوس کوئ وینه کې ګرمایش نو هغه ورته وویل چې یو خبره درته کوم خفه کېږي خو به نه وینا نه رښتیا به وینا چې بیا خفه نه شي وایي نه خوره خره به چې دو ته د خر لفظ وي سړی ګرم شي جي وی ګوره زه انسان یم ما ته د ځناور نسبت وکړو وی ګوره ته خو خر نه که نه وینه کې د ګرمایش راغې که نه وی په خدای یقین وکړه چې د سر وینه مې خپله لاړه او د خپو وینه مې وی ښه په یو خبره باندې قرآن منع کړې ده احادیث منع کړې ده چې ستا وینه کې ګرمایش پیدا شو بلا تشبیه د الله په ذکر کې به څومره ګرمایش وي د الله په ذکر کې به څومره ګرمایش وي ته خفه نشي ته انسان یې که صرف ستا د پوهې دپاره که ما تا ته ډېر دلایل درکړه چې بخاري شریف وګوره مسلم شریف وګوره تا به چې هغې ته خو د ما دپاره ټیم نشته نو دغه کمزوري بیا لیبرټي نه راخلي د هغې واحد حل چې دی هغه د الله ذکر دی آواز د محبت رانغې چې چا باندې د الله ذکر خوږ لګي یو ځل بیا ووایې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نظام الدین اولیاء رحمه الله دربار ته د یو لوی دور عالم راغی چې مدرسه کې به لوی دوره پڑھاو لا علماء به ورته ناست وو څنګه چې لوی دورې ته طالب رسي بیا عالم وي بیا جی عالم وي حکیم ضیاء الدین دا هغه نام وا خپل شاګردان ته راځي دلته یو ملنګ دی خلک ورته له خدا ننداره مو کو لکه خدا تماشا مو کو د کتاب حواله ما درکړې ده په خطبات کې دا خبره قاری محمد طیب راغستې ده دارالعلوم دیوبند دا کتاب شایع شوی دی اکابر دیوبند علما هغه د میلاد شریف قائل دي هغه د میلاد شریفو مسلک علما د اهل سنت و جماعت هغه د میلاد شریفو قائل دي پدې کې خود سر اختلاف نه دی پکار په خبره باندې پوهیږئ راځئ ګلونو اورئ خو صرف خبره د محبت او د نفرت ده هغه خلکو ته زه درخواست کوم ګلونو د سرور کونین په میلاد شریف باندې رد مه کوئ لگ د یار محفل لراشی چې د یار په مینه ماړ شي لگ د محمد رسول الله په محبت باندې ماړ شي چې د داسې جانا سره اشنا شي چې نه د حسن مثال شته نه د وفا مثال ملاویږي نه د حسن مثال او نه د وفا مثال حکیم ضیاء الدین دغی ولی کامل دربار لرا گئے دربار ته چرانه نوت نو دروازه کې داسې سولاړ دی او غلی غلی ګوري الله اکبر او نظام الدین اولیاء رحمه الله په وجد راغلی دی الله اکبر قربان د دغه خلقو نشم چې په در رقص راغی الته لفظ د رقص راغلی دی د الله په ذکر کې مشو
नो आगा देना मौलाना से दलोई दौरी आलिम मुहद्दिस आवाज वर्को चे निजामुद्दीन पखपल से केना पखपल से बाने केना निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह के नास्तो दलोई खल्को पर खबर लोई खलक पुईगी और शमा दबाचा से मौलाना से बस बे बस भी वाली देखल को बिल तरफ ने इशारा मिलावेगी तो आवाज सुभान अल्लाह राना गए हकीम ज़ियाउद्दीन शहाब वर्क निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह कीना अगर के नास्त लगशे बाबाद या निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह उदरी दुलो ब्या पे रकसर आ गए जी ब्या वाला मौलाना से आवाज कम ए शेख साहब के ना निज़ामुद्दीन साहब के ना निज़ामुद्दीन साहब के ना दे ब्या के नास्त पदरें दल ब्या उतरे तो ची ब्या उतरे तो हकीम ज़ियाउद्दीन यादम निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह तलास पनाम उतरे तो तर्क में पौरची निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह रकस कौलू हकीम ज़ियाउद्दीन व तहतरामन वला दे सुभान अल्लाह वेल स्तासो कार दे तकरीर कौल जमा कार दे कता सुसमा तो ये हुआ मौली सिर्फ तकरीर को मौली सिर्फ तकरीर का नुमा माने बबूश प्रियूजी और कदा तास तो बार बार वेम ची सुभान अल्लाह वे लो के देश स्टार होड़े न ग्वाड़ी न माला मुनासिब नहीं चीज़ तास तो बार बार वेम बच्चे बचा दा अल्लाह जी का ग्रानी पखपल ब्या हुआ है नारे तकबीर नारे रिसाला या रसूल अल्लाह नारे रिसाला या रसूल अल्लाह ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद मशाइख अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद जनाब बादशाह से मोहतरम जिंदाबाद अल्लामा एहसान लासीन से जिंदाबाद सेब ची चार उठे नहीं खोली ली बादशाह से फरमाई ची चार उठे नहीं खोली बार रखी जाए चिचा नहीं खोली तो किसी बे मांझे की खलल राजी मतवजी है कल चीदा मजलिस बरखाश हकीम ज़ियाउद्दीन सर शागिर्दान रागली दी निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह ते फरमाइल उस्ताद मन नकल कल शागिर्दान उस खुश तबीयती कई वही मौलाना से सनवे को कार दे उनक द्वजल दी पाकर रातू को चिकेना केना और पदरेम दल वत एहतरामन उदरी दी वे बच्चे मैं मौद निज़ामुद्दीन खबर अदा दादा मौद निज़ामुद्दीन खबर अदा कल चिज़राल मौद रक़स दे दो विलायत पर जोर बानी पर अफ्तार बानी अवल आसमान तो रसीद लो निब्रास यो किताब ने बागे की अहमद रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैहि ओलवी वली कामिल ने दागा खपला सिलसिला दा रिफाइया दागा खपल जान तसलसल दे खपला सिलसिला दा लकसंग च कादरिया मुबारका नक्शबंदिया मुबारका चिश्तिया मुबारका सरवर्दिया मुबारका दासे मजहबुन सलूर दी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी से दासे दे हुजूर यारानम सलूर दी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दासे दे दुनिया गुटुनम सलूर दी यो त मशरिक वेलिशी बल त मगरिब वेलिशी यो त जुनूब वेलिशी बल त शिमाल वेलिशी सुभान अल्लाह वे दासीदा अल्लाह दी यो त जिब्रील वेलिशी बल त मीकाईल वेलिशी यो त इज़राइल वेलिशी बल त इसराफील वेलिशी दा अल्लाह जल्ल जलालहू द ज़ात द इस्म ज़ात हरफुनम सलूर दी अलिफ
ब्यालाम ब्यालाम ब्याहे ब्या द सरवर कौनेन द इसम मुबारक हरफुलम सलूर दी राते गुलनो रही अहमद रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाई ज़योरद पर रूहानियत बाने वाल वतन मा रूहानियत वाल वतन जी लम्मा 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 मजल में कौ कौ खौ आवाज रा गए अहमद रिफाई सके द मौला करीम द जानिब आवाज रा गए भी अहमद रिफाई सके मौला करीम दहागे अर्श बतालाश की रावत ले चेद मेराज पशपा की प्याका दो जिहान कदमुन दब इमाम अहमद रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाई माता रब फरमाइल अहमद रिफाई वापस शाह अहमद रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाई कि माशा तो कतनुमा वज़र अर्श प्रीखू सो जरा अर्शा अर्श छत्तवेलिशी खा अर्श छत्तवेलिशी दाजान ल छत्ते दे द पाते ची जुड़ची अगर जान ल छत्ते खबर पूरी गए आर्मी को वज़र अर्श मा प्रीखू रब लाज़ालु फरमाइल सलरा रवान शेवेद अल्लाह नज़र पटनगी खुदा खबर ज़कार कई जी दखल दोस्तान और रफ्तार खल्को तखाई चिपयो चिपयो कदम तर अर्श पूरी रसी माली दले दे रफ्तार ददवेशानो चिपयो कदम तर अर्श पूरी रसीनो माली दले दे ददवेशानो वज़र अर्श में शात प्रीखियो को आगे अर्शी बरीनता ला रसई न व शिवरब लाजाल जानिब आवाज रागे अहमद रिफाई वापस शाह जे दा सुमर उमर दे दे दुम रस्ता नूर शो पर बर रावाल जे तो अगजे त नशरा लेकम दे च जमा यार कदम नहीं खीदी अगजे ल नशरात ले कम दे च जमा महबूब कदम नहीं खीदी यार द सरवर कौनेन द कदमुनु दा शान दे ओ च द हुजूर मुबारक द जात पर नूर सुमरा कदर वी यो खबर तास तो कोम द फतह मकी बोरत बानी द मदीनी मुनव्वरे जानान हरम शरीफ तरागे लदी मकी मुजमी द बैतुल्लाह शरीफ चाबी चा सरवा दागनु उस्मानो नेर दे और आगा नाम सवा उस्मान नाम है हुआ और दी मुबारक तबदन खलक लल हर सड़े दाव शमा काबा की दन नमुजू के पते खबर अब गई जी अल्लाह रे पके जंग टोलू नसीब की खुद तो हम सड़े नसीब ले कने जल तो शाहान दी कना अंत खो बादशाहान दी कना खबर अब गई जी वाक़ई जहान ताजदार हरम उस्मान तो उस्माना अच्छा भी मालारा का चदम दे कमरे तदन नवरशम नागा वो तस्वीर घटम क्या पक हालत द कुफ्र क्यों वेना दा खुदे पैगंबर दाता तनिश मिलावे दे दाता ता निश मिलावे दे हुजूर मुबारक व चश्मान रावाड़ा वल उस्मान जिदा चाबी बजमा पल्लास की वी
او بگور شدا شابی با زما پلاس کی وی سوراقا د مدینی منوری د جانان په تلاش کې راوتلې دي خبره متری رښتا رکی ودره وړه بسر ترسو سوراقا د مدینی منوری د جانان په تلاش کې راوتلې دي د هجرت شپدا د مدینی منوری جانان د غار حیران راوتلې دي مدینی منوری تر روان دي هغه ګل چې ګلان در نشرمیږي هغه حسن خوبان در نشرمیږي چې د ناز خندا دی راشي بسرو لبو جنتونو کې رضوان در نشرمیږي چې د زلفې چد زلفے چد زلفے چد زلفے چد زلفے چد زلفے چد زلفی چد زلفی چد زلفی چد زلفی پجابین کلخوریشی هم اخکلی دکنعان در نشرمیگی زودی زار شمد تور استرگو یارا ایچی دسترگو خاوندان در نشرمیگی لگے اخلاص سبحان اللہ وی زودی زار شمد تور استرگو یارا چی دسترگو خاوندان در نشرمیگی پجامد فقیرئی آغا بادشاہی چی دزمکی بادشاہان در نشرمیگی چی پسر دی تاج د ختم نبوت کړو دزړ سر مرسلان در نشرمیږي پوړ جب جستا سنا صفت کړی د حسین سیان در نشرمیږي ورځ د پیر وا سحر راغې خوږ پیغمبر دی دنیا تا شکر شکر دے لویا ذاتا شکر شکر دے لویا ذاتا رضا پیر و سحر راغے خوک پیغمبر دی دنیا تا شکر شکر دے لویا ذاتا دے لویا ذاتا شکر شکر دے لویا ذاتا مبارک شیش پر لے پا دنیا شو اول جہان پایو دم کی رڑا شو مبارک شیش پر لے پا دنیا شو ٹھول جہان پایو دم کی رڑا شو چد نور ہم باشر دہر جانا بہتر میرے نور و باشر دہر جانا بہتر دی دنیا کا شکر شکر دے شکر شکر دے لویا ذات پیر و سحر راغ خوک پیغمبر دی دنیا دا شکر شکر دے لویا ذات شکر شکر دے پارات لوئے نسکور شلبدان پا جاڑا باندی سر شوشے
पर दी दुनिया ता शुक्र दे लो या ज़ाता शुक्र दे लो या ज़ाता शुक्र दे लो या ज़ाता सुभान अल्लाह जी हो खुशाला तमाम कायनात ما وقتی ویلی دی زه خو د باندې سبحان الله نشم ویلی زه به د باندې هیڅ کلمونه ویم د ما کار څه دی چې څوک په محبوب خوشحالي کو په خپل سبحان الله وایي هو خوشاله تمام کائنات پا محبوب باندې ارض سماوات کو ساما یا غر کا حجر کا شجر دی دنیا تا شکر دے لو یا ذاتا رزدہ پیر و ساہر راغ خوک پیغمبر دی دنیا تا شکر دے لو یا ذاتا شکر دے لو یا ذاتا دا محبوب شی دنیا تا میلادو خوابا صرف ابلیس پا عنادو خوابا صرف ابلیس پا عنادو اسی ہم شتا آثر ترین آڈیر شتا منکر دی دنیا تا شکر دے لو یا ذاتا شکر دے لو یا ذاتا مسلمانا خوشالا شادیر د شیطان جال کی نشیرا گیرا د شیطان جال کی نشیرا گیرا دے دوست دا اکبر دا ہر چا دزڑ سر دے دوست دا اکبر دا ہر چا دزڑ سر دی دنیا تا شکر دے لو یا تا رزدہ پیر و ساہر راغ کول دلبر دی دنیا تا شکر دے لو یا ذاتا دلتی فی ارمان دیدن غواری دخولی جانانا دیدن غواری دخولی جانانا چیخ استا دل انور سبحان اللہ وے چیخ استا دل انور شتا میدا سے دل بر دی دنیا تا شکر دے شکر دے لو یا ذاتا رزدہ راغ خوک پیغمبر دی دنیا تا شکر دے لو یا ذاتا شکر دے لو یا ذاتا شکر دے لو یا ذاتا لطیف اللہ سیفی ارمان سبحان اللہ وائے دیدن غواری دخولی جانانا دا لطیف اللہ سیفی ارمان
اللہ اللہ چیخ استاد الانور تامیدہ سے دل بر دی دنیا تا شکر شکر دے ایلو یا ذاتا شکر شکر دے ایلو یا ذاتا مدینی منوری دے جانان شقانو رئی خجی دا مدینی منوری دے جانان شقانو رئی خجی سیدہ سبحان اللہ وی جی عقید و جہان دا غار سورنا مدینی طرف تروانگی کئی سراقہ اور پسی روان دے بے بہا قیمت دا قید و جہان دا سر مبارک مقرر کردے کافرانو چیدے بارا پیدا کوئی عقید و جہان تائیدار حرم سر یار روان دے سراقہ رو رسید متوجہ ہے صدیق اکبر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ رو رسید حضور مبارک کو فرمائل صدیق غم مکوا چگت کم ٹیم عقائد و جہان ترا نزدی شو دا سراقہ اسن دیں تر زنگانو زمکہ کے خاش شو زمکی اونی ہوا چه زمکی اونی ہو حضور رخصار راوارو وے سراقہ زمان دا سر قیمت دے لگولے دے زمان دا رخصار قیمت دے لگولے دے تو مکبری خودا ما خو تاسو ته د مکی معظمي ماحول پرېښود زه خو بل طرف ته روان او تاسو هم زما د وینې تږی اے د الله پیغمبره زه پوه نه شوم ما ته معافي وکړه تاجدار حرم ته د معاف شوي یو دم ځمکې هغه اس پرېښود سراقہ ازو ستا شاہانو کنگن وینم کڑی وینم دا سرو زرو دا فارس و دا کسرا دا بادشاہانو دا سرو زرو کڑی وینم چاگا ٹیم دا بادشاہانو دا خائص جو زینت جو سبب بو ای با دا سرو زرو کڑی چھولی وی سراقہ حضور چی کل دا خبرو کنو مارکو ویل چی پخبلا دی مکہ موزمہ کی داستوگ نزی نشتا اما تا دا بادشاہی زیری راکے بہرحال حضور مبارک زمان روان شو دا سی دور راگے چو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور کی فارس فتح شو ایران فتح شو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل دا دغز مال ٹولو شلوے چکل ٹول مالو نہ روڑ عمر فاروق پکی کو تیوہلی وے پتی کی خود فارس دا بادشاہ دا سرو ضرور بڑی نشتا تالاشو کھے کہ تالاشو کا غد سرو ضرور کڑی را پیداشوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سراقہ تاوار سراقہ دلتا راشا تاتا زمان یار سوے دیو تاتا محمد رسول اللہ کما خبر کڑی تاتا زمان یار دا ہجرت بش پسے ویلیو
ایران د بادشاهانو د سرو زرو کړي وینم راشه چې نن ته تواچم چې زما د یار خبرې رښتیا شي راشه چې نن د تو خیم قربان د سرور کونین د شان نشم سرور کونین د مدینه منوره جانان مجلس لګولې دی یو سړی بهر نه پتو دورا آگے د حضور مبارک مجلس لګېدلی دا تپوس د بادشاه صاحب نه کو چې کله په باب السلام ور مخامخ شي او د دنیا د درویشان په دې ارماني چې کله به د اجاله سره لاس ولګو الله دویم کدا خلک د ورځې منه کی حضور مبارک ول د شپې په خوب کې د خپل شونډو ښکلول ورکوي عقاید و جهان ځان ته رانږدې کوي چې راله بشیه ته مال راغلی بادشاه صاحب ډېر اوس لږ وخت کې چې راغلی خپل یار خپل محبوب خپل نیکه رنګ کړی دی په حرم شریف کې ناست ما اعتکاف ته یو سړي راته وي دي کې یو سړی و د شپې به ځان ړوند که نو خلک به په خوب غلي د بلته ورکړه چې پاسه ویره خیال خپه نشي زما خیال نو نو ځان به ړوند کړی خلک به پلت ته ور چې د خلک پاسېږي په حرم شریف کې اوده ولې پراته دي وایي دغه سپینګري عقاید و جهان د شپې په خوب کې راغی چې سپینګریا ته زما دا مېلمانه پلت ولې وې خو ما له راغلي دي ما ته په خاورو کې پراته دي ستا د زلفو په نري تار کې بندي دي درته خاورو کې پراته دي بادشاهان ډېر سړی په مجلس رانوته د حضور مبارک مجلس کې صحابه ناستو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حضور مبارک خوا کې ناست دی دا سړی رانوته عقاید و جهان پیغمبر ته محمدی ټول صلی الله علیه وسلم او زه محمد به صاحب خفقیږي خو نه خبرو کوم چې وکړه کنه به دا خلک د کار اول وباسي دا بچا څه د کې ور واپس نه ورغوم ځکه او خپه نشي دا خلک د کار اول وخت کې دي زه په دنیا کې د دین لوی کار بل نشته په دنیا کې د دین دا قید جهان د محبت لوی کار بل شته همدا ایمان دی همدا مذهب دی همدا دین دی اواز رانغی جی معشوقی د عاشقانو دین ایمان وی زه به چاله خپل دین ایمان ورنکم د قرآن معنا څه ده د ایمان روح څه شی دی او د دین اسلام طاقت څه شی دی انسان کی چې روح وي دا نو روح په بوډا کې وي په ځوان کې وي په زوړ کې وي لیکن طاقت خو په ځوانانو کې کنه نو د دین اسلام طاقت ایمان روح د ایمان روح او د قرآن مغز دا څه شی دی نو علامه اقبال صاحب د دې ترجمه کړدا و رہی مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین شریعت نہ تبو سکڑا ایمان سوک دے دا عاشق نزال خبر کنا جانان سوک دے بس چه دا چا محبوب دا غب ہوئے پازرو دا کائناتو کلی دیشی خبر چی خائص دا جہان سو
انبیاء پا مقدس کی ټول حیران دی د معراج په سفر بر روان څوک دی داسې موایا داسې موایا زما غوندې بنده دی نو قرآن وګوره محبوب د سبحان څوک دی د ایمان او د یقین خبرې ښې دي ښه خبرې چې د ایمان دي راته ووایه چې روح د ایمان څوک دی محبت چې خپل دین مذهب ګڼلی نو همیش اورېده حسین په زبان څوک دی لږ اخلاص سره سبحان الله وایي سړی راننوته جي د دې خلکو په دې اوږو باندې راوړي لکه حدیث مبارک شي منع کړي دي عقایدو جان فرمایي چا چې د جمعې په خطبه کې د یو بل په اوږو قدم واغسته او مخې ته زور یې وکړه نو حضور فرمایي د ځان ته جهنم ته پول برابر کړه ځان ته جهنم ته نو کوشش به دا کوي چې مخې ته د راتلو کوشش به نه کوئ بس چې رستو راغلی همرستو کښېنه چې رستو راغلی متوجه یې تاسې په دې خلکو فاروق صاحب ستا راتله خو لازمي دي نیکه ته خو ډېر مخکې راغلی ته خو زما نه مخکې راغلی سبحان الله وایي جي بادشاه صاحب مبارک جلوه افروز دی او خپل سینې د سرور کونین دربار ته غوړولې ده تاسو به چې مولانا بادشاه صاحب ګریوان کې ښکته ښکته ګوري دا خپل یار د ځان ملامته کوي چې محبوبه سلغونته خیر راکا محبوبه سلغونته خیر راکا ولی حضور خیر حضور تقسیمي خیر څوک تقسیمي आवाज رانه کوي یاره ته مولانا صاحب دا دې پکې کمټه کې وکړه حضور فرمایي انما انا قاسم سبحان الله په کائنات او په مخلوقات تقسیمون کې زېما خدای چې کائنات لا خیر وکړي اول زما جولې تر واچي بیا لګ چاله صدیقت ورکم چاله فاروقیت ورکم چاله عثمانیت ورکم چاله مرتضیت ورکم چاله غوثیت ورکم چاله قلندریت ورکم چاله چشتیت ورکم چاله سروردیت ورکم چاله قادریت ورکم نعرہ تکبیر बादशाह साहब जिंदाबाद सैयद मुस्तफ़ा शाह साहब जिंदाबाद मर्द कलंदर जिंदाबाद आशिकान जिंदाबाद داسې سړی راغی د عقایدالجهان ته داسې بیادبه ودرېده بیادبه غوندې سټایل کې ودرېده وی صاحبه دا خلک د څه شي ته راجمع کړی دی د خبرو ته وګوره حضور ورته وفرمایل چې مېلمه ته خو ډېره ستغه لهجه وې دا ولې ستا دا لهجه خو ډېره ستغه نه ده وی دا اسې په دې خفه یم د ځوانانو ته چې د دې دا ځوانۍ دي اسې خرابې کړي دا ځوانان درته ناست دي او د دوی وخت ضایع کېږي حضور مبارک سترګې سرې شوې سبحان الله داسې د عمر فاروق صاحب ته چې داسې وکته هغه د یار د اشارې په انتظار دی عقایدالجهان نسترګو کې تپوس کې محبوبه مالی اجازت را کہ زبے سم کم
مال اجازت راکړي ये सम को حضور فرمایل ته په سمېدو نه پوهېږي په سمېدو زه پوهېږم په سمېدو زه پوهېږم وایا مېلمه وایا څه غرض دي دی وایي ته چې زه د الله په کورې دا داسې خلکو ښه او هغې خلکو قبله قید جهان درسته کړې ده د هغو خلکو قبله سمه کړې ده زموږ په علاقه کې غلا شوې وه خلکو سپی راوسته سپی د غریب سړي په کور ورننوته هغه ته لکه زه ته په قرآن لاس کېدم چې ما غلا نه کړې وایي نه تا کره سپی درغلی دی په دې خبره باندې پوه شو ما په خبره اوس په ایمان یې ووایي چې سړي داسې ایمان شي دی به په دې ایمان خدای وبخي چې په قرآن یقین نشته او په سپي یقین شته نو دا سړی قید جهان طرز کی ته د الله محبوبي او زه د الله پیغمبر یم سبحان الله وې صاحب خبر کېږي خو به نه وې نه وې ما د یو دشتو بیابان نه ځان سره سمسره راوړې ده تاسو ته سمسره وایي که څه ورته وایي دشتو کې چې میلاویږي ګوه ورته وایي سمسره وه د عربو به خوړل اوس بعضې خلک کې خوري چې کوم مقصد دپاره خوري هغه طرف ته نه ځم دا ځان سره راخستې وه په دې نستوڼي کې وه نو اخو د دشتو بیابان شی دی که نه نغه چې داسې جمع کې پرې دغه ټینګېږي تاسو په ایمان ووایئ اخو نه ټینګېږي که نه دا د پړه کې دا چې زه به دا سمسره ښکته مسجد نبوي کې پرېږدم بس دا به وتښتي حضور مبارک ورته وفرمیل غرض دې څه دی وایي زه د دې نستوڼي نه سمسره راوباسم که دوی وایي چې ته د الله پیغمبر یې زه به دې ومنم وساده ګله وساده ګله څومره ساده یې د سمسرې په خوله یې مني د حضور په ذات یې نه مني د مدینې منورې جانان تاجدار حرم مخې ته سمسره په ځمکه وغورځوله سمسره راغله د مدینې منورې جانان ته مخامخ ودرېدله یار ته قتل یار ته قتل محبوب ته قتل د نبیانو امام ته قتل د سنیانو د زړه قرار ته قتل د مصطفی سے بابا ته قتل داسې قتل 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 حضور مبارک آواز ورک زناورا لبیک یا رسول الله هاي هاي چې د الله د وحدانیت په حق د ساقیده ده هغه عرض کوي محبوبه د عرش او د فرش مالک دی سبحان الله لکه اخلاص سره سبحان الله د عرش او د فرش مالک دی مالک دی او مالک به نو د ملمت خبره ختمه شوی نه خو زمونه چې هغه یو دی ستا باره کې تپوس کوم حضور مبارک ته په دې خپل سینه لاس کې خود زناور ما پیژنې وې محبوب اړند نیم چې پیژنم دینا ته د الله رسول ته د الله رسول ته د الله رسول د حضور سترګې راډګې شوې ملما چې کوم راغلی ملما هغه د حضور په قدمونو کې سر ایښی اے د الله پیغمبر غېږ رانه تو کا اے د الله پیغمبر ځان ته مې نږدې کا زه ولې دومره بدبخته یم چې د ځنګل ځناور دې پېژني او زه دې نه پېژنم جناب محمد رسول الله خپل ذکر ترانیز دی کو آقا دو جهان ته خپل نیاز بالله سونه چاپه رکړه او دې لوی سینې سره ولګاو سبحان الله زم چې آقا دو جهان په دې سینې کې بس عمر قرار وي الله سمر قرار بئی سمر قرار بئی سمر قرار بئی غم زپل چې د حضور په ګلی قدم کې دي ځان ته رانږدې کی
अगर समकदी मिलमल दुमर तसली और के हैरान शी ऐद अल्लाह पैगंबर कलिमा रातो इस मुसलमाने गम द मदीने मुनव्वरे जानान वल जनावर वर्ग दादजार सरबूजा दादा बन सुलेम द कबीली ज़ल्मे ओ दजिकल द मदीने मुनव्वरे दा बादैन वतलो द बन सुलेम द कबीली पजर गुल खलद द मोहम्मद रसूलुल्लाह दरबार तरा रवान दी अलग कसिशिला जाई जुदा सड़ी सर मुकाबला को दा अल्लाह पैगंबर चे जानता हुई नो दा को कबीली सड़ो पी जंदे न कसले जजीस तरबुल पी जनी दो देवती ना अवल बम्मा बनी गुजार कोई ब्या बद अल्लाह प महबूब गुजार करे इलाका खुम श्रेष्ठ के रोड़ी दी वली खैर खुदे खुम श्रेष्ठ के रोड़ी दी वे मां प हुजूर ईमान रवड़ा सुभान अल्लाह वे आसंगा अगर जनावर सरलास क्यों अगर जनावर ते वे चे जनावरा जमा द हुजूर प दरबार के जिसे लगा दी तम हुआया सुभान अल्लाह अगर सलोर जरा कसार रवानी की द मदीने मुनव्वरे द जानान दरबार मदीने मुनव्वरे लालाजी मदीना रागला ए जड़गी या खुशाली गा मदीना रागला ए जड़गी या खुशाली गा यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो मदीना रागला ए जड़गी या खुशाली गा मदीना राखला यार न कुर्बानी गा दगदे अरमानो यार न कुर्बानी जड़गी असरगे की दादाशना वतन दे सौदा दमीने ओकड़ा दादिल रुबा वतन दे सौदा दमीने ओकड़ा दादिल रुबा वतन दे दसबिलनी गुलती दिल बरता लूगे की गा दसबिलनी गुलती दिल यार न कुर्बानी गए दगाजी अरमानो यार न गए दगदी हिजरान सीजले विजपले ना करारा वितो आपस जन दूनु टोल मलगरी सुभान अल्लाह वाए करे सुदर में दरखास्त को अल्लाह कता सो टस नमस के गई ना हिजरान सीजन विज पहले ना करारा बितु आपस जन दूनु कि जुदा दखल दिलदार बितु उस वर अगली दा बुलबुल पाशान उस वरना रागली दा बुलबुल पाशान यार न कुर्बान दागदी अरमानो यार न कुर्बानी दागदी अरमानो मदीना रागला ए जड़गिया खुशाली गा मदीना रागला ए जड़गिया खुशाली गा अगर जिक्र देना सके हमारे से बोलो यार न कर थापा वयल ची दही जात लारी कुसी उविनम
تاسو نو کسان کې نه کسان کې نه para کې نه ذاکرین پرې کې نه ذاکرین پرې کې نه ذاکر دا الله او دا الله د محبوب په ذکر مش یو بندا باچا صاحب د پارا دربار راغه پوجن را خوريګا دربار راغه پوجن لوی را मारूस से अल्लाह मसलक जिक्र का मसलक जिक्र दा प्रदीप लगे खैर अरमान 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 या न कुर्बानी गदी अरमानो या न कुर्बानी गा चलो विशाल अरमान 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 या न कुर्बानी गा दगदी अरमान दगदी अरमान यार ना यार ना यार ना यार ना दी आशिकानों की बस उड़ांदी रुस्तोगी आशिकानों की बस उड़ांदी रस्तू या न कुर्बानी गदी अरमान वही अरमान 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 या न कुर्बानी गदी अरमान या न कुर्बानी गदी अरमान 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 या न कुर्बानी गदी अरमान जल्ल जलालुहु व इज़्ज़ुहु व ला इलाहा गैरुहु सुभान अल्लाह जी हकीम ज़ियाउद्दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह पर दरबार की खबर गई ज़तरो मस्मान पूरी लाड़मा माजिदो मस्मान बरकत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह अर्शी बरीन तरसीद लो चार रब लुई दे अगला सुचत के सुभान अल्लाह द खुदे पकोर की पदी वादा शो च पे इखलास सर टोल वाए पे इखलास सर च चार रब लुई पे इखलास वाए हो